د خلاص د مخلصو مینانو غیږي لمینې ډکې د مینو ملنګانو غیږي یا د انګورو د انارو د زعفرانو غیږي درنه راتاوي د نخترو ارغوانو غیږي بې ګلابونو بې نرګسو بې لونګ مشې وطن بیا په وینو رنګ مشې بې ګلابونو بې نرګسو بې لونګ مشې. سلامونه ګرانو هیوادوالو، ستاسې د ښه ژوند او روغتیا په هیله باندې موږ د پروان ولایت مرکز چاریکار ته راغلي یو. د دې ولایت مربوطې هغه تاریخي سیمې ته چې د ګلغونډۍ په نامه باندې یادېږي. دلته هر کال د پسرلي په راتګ سره یو دودیز مراسم، میله او جشنواره ترسره کیږي چې شاعران، لیکوالان، ادبپالان راځي او دغلته د نورو ولایتو څخه هم د ارغوان د ګل په غوړېدو سره دوستان راځي، میلې کوي، منظرې کوي او د ارغوان له ښایسته ګلونو څخه خوند اخلي. موږ هم نن راغلي یو، غواړو چې له دلته راغلو هیوادوالو سره خبرې اترې ولرو. زما هیله دا ده چې تاسې هم ملتیا راسره وکړئ. روح یې رانه زنګ مشې وطن بیا په وینو رنګ مشې د ښکلا دنګه راسته وخې چې بدرنګ مشې وطن بیا په وینو رنګ مشې. نو مو درته ویل کو بل ته مه ځه او مڼې خوږې دي مو به هېره کړې مینه. د خوستۍ لهجه خو به ډېره تکلیف زده کېږي. موږ هڅه کوو چې زده یې کړو. ارغوان میلې ته نن یو خوستی ځوان راغلی ما پیدا کړی، دوی په هغه شیرینه لهجه باندې څو خبرې ورسره کوو. وروره څنګه یاست؟ وخت مو په خیر. تاسو ښه ژوند ښه ده؟ ډېره مننه. هغه خوستي لهجه باندې نه غږېږه؟ ژبه درته وایم ښې جوړې په خیر. نوم مو دوستانو ته ووایئ. نقیب کنې یم، یو تن شاعر لیکوال. تاسې هم راغلي خوست نه یاست؟ او موږ د خوست نه دغې مشاعرې ته راغلي. شاعران کوشش کوي چې د خپل شعر ویلو دپاره بیخي بل هېواد ته هم لاړ شي، د ولې تر هغو پورې زړه ګزاره نه کوي؟ والا شعر خو داسې دی چې په سینه کې چې کله موجود وي سړي بوج کېږي. باید چاته ووایي، که وی نه وایي هغه نه خالي کېږي، سینه نه خالي کېږي. خدای مکړه لکه یو غم داسې که نه غم چې یو ملګري ته شریک چې شریک یې هغه تسلي پرې حاصله شي. څه درته ډېر جالبه و ارغوان کې؟ والا ارغوان خو دغه ګلان د دې ترڅنګ دغه فرهنګي ځای او د دې ترڅنګ شاعران په عموما کې ټول پروان راته بیخي جالب په زړه پورې. اوس امنیت هم راغلی؟ او امنیت هم راغلی ده، شکر الحمدلله. په امنیت فضا کې د خپلو شاعرانو سره، لیکوالانو سره، ادبپالو سره دا د راغلي او شاعري هغه د شعر شیبې ورسره بیتونه څلوریزه ټپه څه به ووایې دوستانو ته خپل هغې کې؟ نه لنډۍ خو بیخي ډېرې دي. هغه یو بیت لیکلی و دغه لار کې راتلمه چې دا ګلان مې ولیدل. یو بیت مې سره لمن د بخملینه ارغوانه، سره لمن د بخملینه ارغوانه، ګلغونډۍ په تا رنګینه ارغوانه. واه واه، والله ماشاءالله خوندور. څومره وخت کېږي شاعري کوې؟ والا شاعري خو هغه حساب کتاب یې نه دی معلوم، بس له وخته وخته یې کوې؟ او د مور او شاعران پیدا شوي. مننه، تاسو ته ښه منظره او میله غواړو. تشکر. دوستانو دلې یو د پروان ولایت د اطلاعات فرهنګ له قدرمن رئیس صاحب سره لنډې خبرې لرو چې ماشاءالله یو ډېره ښایسته فضا ده، مازدیګرنۍ ده. دوی سره د نننۍ نمایش، د نننۍ نندارتون او د دغې دودیزې میلې په اړه خبرې لرو. رئیس محترم وخت مو په خیر، څنګه یاست؟ خوشحاله اوسئ. خوشحال لره. د پروان ولایت د ارغوان جشنواره چې تقریبا په 1491 کې د پروان ولایت د عامو خلکو، فرهنګیانو، ادیبانو لخوا د دې په غوښتنو باندې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره ثبت شوې ده چې تقریبا سږکال 11 کال دی چې 11مه جشنواره یې موږ جوړه کړې ده. د ولسونو رضایت د اسلامي امارات په راتګ سره په دغه سیمه کې څومره دی؟ ځکه اوس هغه کیسه نشته چې ولا جنګ دی، ټکا ده او ویره ده او ماښام راغی ورځ راغله. هغه مسایل اوس ختم شوي دي الحمدلله. یعنې هغه خلکو چې په اول د فتحه کې کوم فکر کوو پروان ته، پروان الحمدلله 100% امن دی. دلته هیڅ داسې کوم موږ امنیتي پیښه لرو نه نورې پیښې لرو. الحمدلله پروان ډېر ډاډه. ټول ولسوالۍ، 9 ولسوالۍ دي د پروان، که هغه سالنګ دی، که هغه غوربندونه دي، که کوه صافي دی، باګرام دی، سید خیل، جبل اسراج، ټول ولسوالۍ الحمدلله
ډاډمنه فضا ده، دلته امنیت دی، ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي، اسلامي امارت څخه راضي دي او د اسلامي امارت د مجاهدینو سره په څنګ کې ولاړ دي. فرهنګي چارې د پخوا په پرتله باندې ټکنۍ سوي دي، ستاسې په راتګ سره نور هم پیاوړي سوي دي دلته، ځکه ستاسې مربوط دي دا چارې؟ نه الحمدلله په پروان ولایت کې هغه د اول تحول راتګ سره یو څه ټکنۍ وي، خو اوس الحمدلله زموږ هغه فرهنګي کارونه نور هم پرمختګ کړی دی او کوشش کوو چې موږ نور هم وده ورکړو، پرمختګ وکړو. له خبریالانو او فرهنګ پالانو سره ستاسې ماهوانه ناستې یا په اصطلاح باندې اونۍ ناستې څنګه روانې دي؟ دغلته میشت خبریالان، سیمه ییز خبریالان ستاسې په راتګ سره څه احساس کوي؟ الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره هیڅ یو خبریال ته دلته هیڅ ستونزه نه ده پیښه شوې. مونږ په خپل ولایت کې همیشه د دې د مسؤلیت غونډه نیولې ده. په میاشت کې یو ځل د مسؤلیت غونډه نیسو چې په هغه غونډه کې زموږ سره دغه خبرنګاران او رسنۍ مسؤلین ټول ګډون کوي او هغوی ډېر زیات خوشحاله دي زموږ څخه. وروستی ده چې قدرمن رئیس صاحب له خپلو د ولایت له میشتو ولسونو مو د اطلاعاتو فرهنګ د یو ځوان رئیس په توګه غوښتنه څه ده؟ د پروان ولایت د ولسونو څخه مې دغه غوښتنه ده چې زموږ چې کوم تاریخي آبیدات دي، تاریخي ځایونه دي یا زموږ سیاحتي سیمې دي لکه د غونډۍ سیمه، چې د هغې په ساتنه کې زموږ سره دوی همکاري وکړي، زموږ سره همکاري وکړي چې تر څو زموږ دغه ولایت چې څنګه یو سیاحتي ولایت دی چې نور هم رشد وکړي، نور هم ترقي وکړي او دلته د هېواد داخل څخه علاوه د هېواد بهرنۍ هېوادونو څخه دلته سیاحین راشي او د ځای څخه لیدنه وکړي. قدرمن رئیس صاحب مننه چې وخت مو راکړی. خوشحاله مو اوسئ. الله آباد. تشکر، خیر اوسئ. ډېره مننه دوستانو. یو ځای ښایسته مازدیګر دی، باراني مازدیګر، بل د پروان د ګلغونډۍ تپه ده او بل دغلته د ارغوان ګلونه دي. نو به فضا څومره ښایسته وي او په افغانستان کې اوسنی امنیت. یو ورور سره خبرې کوو چې دوی هم نن میلې او د مراسمو ته راغلي. بیادر وقتتون بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر برادر. تشکر. خودتون برای دوستا کمی معرفی کن. من عطاالله زاکری هستم، کارشناس زبان و ادبیات فارسی دری در وزارت اطلاعات و فرهنگ. با این میله آمدیم همراه همکارای خود و همراه دوستان. از همین گلغونډۍ برای ما کمی قصه کو، تاریخش کمی بیان کو، از امروز آمدنتان کمی قصه کو برای ما. گلغونډۍ خو یک میله موسمی است که ما یک میراث فرهنگی غیر ملموس است در افغانستان، مانند گل نارنج در ننگرهار، گل کچالو در بامیان و گل زیره در بدخشان و به همین قسم جشنواره ها و نمایشنامه هایی که در سرتاسر افغانستان برگزار میشه. هر سال در پروان هم به مناسبت میله گل ارغوان اینجا مردم گرد می آیند و جمع می آیند و برنامه های فرهنگی برگزار میکنند و فکر میکنم تاریخچه از این به دوره خیلی طولانی قبل از اسلام میرسه و این برنامه بعد از 81 که دوباره آغاز شده تا حال ادامه داره. 11مین جشنواره‌اش است که امروز ما شاهد برگزاریش هستیم. در بهار معمولا همه چیز خوش و خوشحال می باشه، از غنچه ها و گیاهان و درختان شروع تا انسان ها. مسعدی میگه که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. صوفی از صومعه گو خیمه بزن در گلزار، وقتی آن نیست که در خانه نشینی بیکار. بهار اصلا تمام هوا و طبیعتش فرح بخش و زیبایی و همون حلاوت بخش است. قطعا که دوستای ما هم خوشحال بودن از این طبیعت و از این تپه زیبای ارغوانسار پروان زیبا. ما فیض بردیم و استفاده کردیم و لذت بردیم. شاعر که در فاتحه می باشه یک شعر حتما میخونه. هنوز ما نگفتم خودت هم یک شعر خوانده، چرا که خوشش میاد که یک شعر باید بخونه نه؟ قطعا زندگی ما و بهار با هم همگون شده، با هم پیوست شده و در بهار آدم دیگه با طبیعت شعری و با فضای شعری زندگی میکنه و خصوصا در ارغوانسار پروان که آدم حضور داشته باشه و قریه شعری و قریه زبانی آدم رشد میکنه و بیشتر در دل آدم میآید که شعرهای خوب بخونه. سوال خیر من حیث یک جوان تحصیل کرده پروان، برای او جوان‌ها چه پیام داره که بیرون از کشور زندگی بهتر چی میبره؟ بیای وطن یا خودت مثل شما ورم کسا باید وطن ترک کنه؟ چی باید چی پیام برایشون داره؟ اول که باید تصحیح بکنم که من بدخشی هستم، از بدخشان هستم. خب حال در پروان که هستیم مربوط کل افغانستان هستیم، فرق نمیکنه. پیام ما به جوانایی که بیرون از افغانستان هستن، خیلی سوال سختی است که نمیتونم جواب بدم، ولی
ما وطن خود دوست داریم. وطن یعنی تن، یعنی خاک، یعنی وجدان، یعنی مادر، یعنی عزت، یعنی همه چیزی انسان، هستی و بود انسان. در هر جایی هستیم قطعا که دل ما برای وطن میتپه. وطنمان دوست بداریم، برای وطنمان محبت بورزیم، برای وطنمان کار کنیم. دیگرها با تلاش خود، با سختی های خود وطن خود ساختند. از وطن خود شهرها و جنت های زمینی و بهشت های زمینی جور کردند که ما امروز در دریاها و در بحرها غرق میشیم تا به اونجا برسیم. بیاییم دست به هم بتیم و کنار همدیگر به دور از همه تعصبات، به دور از همه درگیری های لفظی و زبانی که من نسیم کلونسی، بیاییم وطن خود را بسازیم، سرسبز بکنیم، بهار را در دلهای هموطنان خود بکاریم و یک جامعه درست و یک جامعه سالمی بهارگونه داشته باشیم. تشکر، خیر ببینید. سلام. د ګلغونډۍ میلې ته او د ارغوان ګلونو ته یوازې د پروان ولایت اوسیدونکي نه بلکې په دې فرض روژه کې په دې وخت کې چې نسم وږی ده هم تږی ده، په دې کې له نورو ولایتو څخه هم خلک راغلي. یو دوست سره خبرې کوو چې دوی کوم ځای نه راغلي. وخت مو په خیر وروره، څنګه یاست؟ مننه، وخت ستاسو هم په خیر وي، خوشحاله اوسئ. تشکر. دوستانو ته مو ځان معرفي کړئ. نوم یې شمس الله سیلاب دی، د کابل ولایت څخه دلته راغلی. ډېره له سیلاب صاحب سیلاب راوړی ده، نن خو باران هم نن سبا کېږي او که راغلی نه والله بس د ملګرو په غوښتنه دلته راغلو. نن ورځ دلته د ارغوان ګل جشنواره او نمانځ غونډه وه. څومره خوشحاله یاست په دې باندې؟ ډېر زیات خوشحاله یم. واقعا چې پرون ملګرو ویلي چې سبا ورځ ځو پروان ته، نو خوشحاله وم چې لاړ شو هلته پروان ته. د پروان د ولسوالیو د ښایسته منظرو ننداره وکړو. نو بس همدغه دی، اوس دلته موقعیت لرو د ګلغونډۍ په سیمه کې. واقعا ډېر ښه مازدیګری د ملګرو انډیوالانو سره یو خوشحاله یو. خوندور ځای د نورو کلونو کې هم راتللاست که دغه اول ځل؟ او بلې نه، راغلی یم یو 3 کاله مخکې راغلی یم. نو نن دغه دی بیا راغلي یو که ژوند انشاءالله بیا به هم راځو. خاص ځانګړتیا د دغه ولایت یا د دغې ښکلا څه ده؟ یعنې په کومه وجه باندې خلک ځان ته راجلبوي؟ دغه چې ده د ګلغونډۍ خو یو مشهور ځای دی، خصوصا د ارغوان ګل. نو همدغه یې موسم دی، همدې په خاطر خلک دلته راځي چې دغه ګل د نږدې وګوري، دلته عکسونه واخلي، کښېني، منظره وکړي. خوشحاله سو. ډېره مننه. مننه. ښه منظره ور دې ودان. پرواني ځوانانو سره نن خبرې کوم او وګورو چې دوی دغلته نن راغلي دي، غواړي عکسونه اخلي، سم سیاسی میز جو کړی ده. سلام بیادر، وقتتان بخیر. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتمند؟ نامتان برای موضوع بگوید. عزیز نام من. عزیز جان، سلام بیادر، وقتتان بخیر. تشکر، وقت شما بخیر. خودتانم برای موضوع بگوید. نعمت رضایی هستم. رضای خسر خوب هستی؟ تشکر، سلامت. دوستا کاری پرسان کن خوب هستی؟ سلام علیکم، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ زنده باشید. نامتان برای موضوع. محمد حسن عبداللهی هستم. عبداللهی هستی؟ بله. چقدر نام طولانی داره که زود چی نمیشه؟ یاد والا که بگیرم. والا نام ما کوتاه است، تخلص ما از طولانی است. بیادر وقتتان بخیر. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتمند؟ نام خودتان بگوید. مهدی حسینی هستم. نه والا امین مهدی خوب است دیگه، کوتاه است. کوتاه است. به خاطر چی آمده امروز که ماشاءالله منطقه‌تان می‌بینیم بسیار یک منطقه خوبتر از سرسبزی خو ما بخید زندگی ندیدم همین منطقه تان که داره. والا تپه گلغونډۍ د حساب سرسبزی خود به حساب گلهای خود سر هستند و این خاطر امروز یک جشن، یک محفل گرفته شده به می منظره. ما به او خاطر دعوت هم شده بودیم، به این محفل آمدیم. خوش است که یک فضای امنیتی زندگی میکنی و گلو میبینی، مراسم میبینی. طبعا بله، بسیار زیاد خوشحال هستیم که در همچین محافل میایم اشتراک میکنیم با فضای امنیت. از هر لحاظ خیلی خوشحال هستیم. اگر ماه مبارک رمضان نمی بود این مراسم از یک قدم کلان میشد یا نمیشد؟ حتما وقتی که ماه مبارک رمضان اگر نمی بودی پرشورتر، پررنگتر، زیادتر جوانا از ولایت‌های مختلف اینجا اشتراک میکرد، میآمد. والا مقصد دمی روزا، دمی ایام سال نو بسیار اینجا ما مسافرین یا کسایی که سیاحت میکرد از اینجا بازدید میکرد، بسیار نفر زیاد داشتیم و خیلی نفر زیاد از اینجا دید و بازدید میکرد. از کدام ولایت کسا شناختش داره که در سالهای نو میآید؟ میفهمی خودت اینجا زندگی میکنی، شاید بفهمی که از کدام ولایت در سالهای نو کسا میآید؟ بیشتر در این 2-3 سالی که خودم در ولایت پارمان بودم تبع گلغونډۍ آمدم، بیشتر در اینجا از ولایت‌های بامیان است، از کنڈی است، از غور است و از میدان وردک است که میآید اینجا هم به حیث محصل، هم به حیث سیاحت. اینجا میآید، از کابل هم میآید و کاپیسا است که 4 طرف ولایت‌های پارمان است که اینجا میآید. بسیار یک فضای امن و بسیار فضای سبز است که اینجا میآید یک به حیث سیاحت تفریح. 4 نفر رفیق بودی، بسیار خوش دیدم که امروزتون مصاحبه کردم.
نوم مې محمد صادق زرکاوي دی، د جلال آباد څخه راغلی یم د ګل ارغوان دپاره چې دلته ماشاءالله هر کال ډېره ښایسته مشاعره کیږي. څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟ یو خو په جانان افغانستان کې سراسر سوله ده، امنیت ده، ورورګلوي ده، ول دغسې ښایسته ځایونه دي. شکر الحمدلله الله څخه ډېر راضي یو، ډېره خوشحالي ده، خلک راغلي ښه په مینه او ښه امن دی، هیڅ مشکلات نسته او داسې نور څه هغه نسته. انشاءالله امن دی او د امن فضا ده او ملګري انډیوالان ټول راغلي، دوستان او کوچنیان او غټان ټول راغلي ماشاءالله افغانستان کې د روژه د زرکاوي صاحب ډېر به دې نه غږ وروستی دا چې د یو ځوان په توګه باندې هغې کسان چې له هېواده بهر اوسېږي څه پیغام دی داسې وطن ته راسي که همالته واوسېږي ځکه قدر یې په خپل وطن کې کېږي، عزت یې په خپل وطن کې کېږي، د وطن سرمایه ده هر یو. هغې خلکو ته مې پیغام دا دی چې را دې سي خپل وطن ته دې راسي او خپل وطن کې دې دلته فعالیت وکړي، دلته د کارونه وکړي، نو انشاءالله زموږ تاسو په دغه کې کامیابي ده او د نورو ملکونو کې کامیابي نشته ځکه د موږ مشرانو ګیرې هلته سپینې سوې، وختونه یې تېر کړه، هېڅ لاسته رانه وړه، خو دغه وطن ته راسو یوه ونه کېږدو دم غټه کامیابي ده. مننه قاري صاحب. خیر تشکر ستاسو. دوستانو را سره مل اوسئ. دلیل چې نور کسان راغلي دي هغوی سره هم خبرې کوو، مختلف کسان راغلي دي هغوی سره غواړو چې خبرې وکړو. یو دوست سره دغه دی لنډې غواړو خبرې وکړو چې دوی له کومه ځای راغلي دي او څه کوي. سلام بیادر. سلام علیکم. خوب هستید شما؟ قربان شما. این طرف بیایم که خوبتر شود. چطور هستی؟ قربان سلامت. امروز به خاطر همین گلغندی آمدی برای ما کیسه قوان. امروز ما اینجا اهالی پروان هستیم، باشنده پروان هستیم، در پروان زندگی میکنیم. به خاطر همین جشنواره که امارات اسلامی برگزار کردن ما هم آمدیم به جشنواره اشتراک کردیم. ماه مبارک رمضان از بازم از گلو لذت میگیرید؟ خیلی خوب، خیلی فضا را قسمی که شما میبینین یک فضای مرطوب عالی که ما میاییم اینجا لذت میبریم. اما روزه میاییم ما امروز هم خصوصا آمدیم که افطارم به دعوت امارات اسلامی ما اینجا افطارم کنیم. تشکر. خیر. قربان شما. روزی خوش. دلی غواړو چې حاجي کاکا سره لنډې خبرې ولرو. حاجي صاحب وختتون بخیر. خوب است. بخیر خیرتی. پښتو ګر زده میتونی دری. پښتو. حاجي کاکا څنګه جوړ خیر. نو دا خو د وست دری هم زده کړی دی باندې. او هر فارسی. المسیانو سره د اخیر ګوره بس راواخستل المسیان ته د خار ورکړي. نه فارسی پیږو پښتو ما. کوم ځای اوسیدونکي؟ د قربان د شنوارو ولسوالۍ. نو دلته نن څنګه راغلی؟ نو لاړو دلته جشنواره د ګل ارغوان ته راغلو محترمین. غواړي چې زړه ځوان کې نور خو د عمر ختم ده. نه ساتوري راغلو شکر هم امنیت برقرار یا آرام. اوسنی وضعیت خوشاله بیخي خوشاله آرام آرامی د امنیت برقرار شپه او ورځ. د جنگ ترخی خاطرې به لرې ځکه د ډېر عمر یې که نه؟ ډېر څه تقریبا د موږ منطقه کوم زر توپه دغه یو کلي موږ وخوړه. سار کې مې پوسته وه ډېر بده ورځ خدای وساتل. افغاني جنګونو خو لا پرېږدي چې پخوا دې لیدلي واورېدلي که نه؟ شل کلن انقلاب لا درته تاریخ ونه و. ډېر تاریخ بده ورځ وه. یو ډاکټر ته به نسو تللی. اوس فضل خدای د شپې اوس موږ ځو قربان ته. یعنې خوشحاله یاست له اوسني خوشحاله یو. روژه ده ډېر به دې نه ژړل؟ نه فضل د خدای امن امنیت برقرار دی. شکر فضل خدای امن امنیت این شپې تګ راتګ کوي د قربان ته بامیانه پورې. ژوندي اوسه خیر. کورودن ګرانو دوستانو ډېره زیاته مننه له تاسې ټولو څخه چې راسره مل واست. موږ پروان ولایت ته راغلي وو. په پروان ولایت کې دغلته د ګلغونډۍ تاریخي هغه سیمه چې د ارغوان ګلونه کله په هر پسرلي کې وغوړېږي په خپل نوښت سره د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي راځي او د ارغوان له ګلونو څخه خوند اخلي. اوس چې اسلامي امارت راغلی ده خوشبختانه چې په سراسر افغانستان کې سوله راغلی ده، امنیت راغلی ده، نو اوس خو لا خلک په ډاډه زړه باندې راځي. په جانان افغانستان کې د تلپاتې دغسې سولې، امن، امنیت، روغتیا او ورورولي په هیله باندې شاداباد او بریالي اوسئ.